شیخ صاحب محترم د هر عمل یا د بعض اعمالو فضیلتونه په حدیثو کې ذکر شوی د قرباني کوم فضیلت باره کې صحیح حدیث شته دی؟ د قربانۍ په باره کې دا فضیلت کافی دی چې موږ ته الله حکم کړی دی فصل لربک وانحر. دویم د الله رسول حکم کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی فلیذبح مکانها اخرى او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قربانی کوله هم په سفر کې هم کړی دا په حضر کې هم کړی دا او نبی علیہ السلام پرې خنه دا یقیني چې دا عمل چې نبی علیہ السلام په استمرار کړی دی دا ډېر بهتر عمل. البته د قربانی په باره کې چې کوم خاص روایت وارد دي نو هغه د سند په لحاظ باندې ضعیف دي. لکه یو روایت داسې دی چې ما انفقت الذهب والفضه في شيء احب الى الله عز وجل من هراقه الدم. دا روایت ضعیف دی چې نبی علیہ السلام فرمای چې د اختر په ورځ باندې په هر شي کې سره زر او سپین زر یعنی پیسې خرج کیږي د وینې تویولو نه بهترین سیز پکې بل نشته. یا بل روایت کې راغلی دی چې ضحایاکم مطایاکم علی الصراط دا ستاسو قربانۍ نه په صراط باندې ستاسو سورلی دي. دا روایت هم ضعیف دی. همداسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې په اولنۍ قطره د وینې غورځېدلو باندې تا ته ټول ګناهونه معاف کیږي. دا روایت هم ضعیف دی. یا داسې نبی علیہ السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به دا قرباني راځي سره د سرمنو هډوکو ښکرو دا به په میزان الحسنات کې پرېوځي. دا روایت ضعیف دی. خلاصه دا ده چې د باب کې خاص کم فضیلتونو کې کم احادیث راغلي دي دا روایات ضعیف دي لیکن د قرباني فضیلت دا کافی دی چې د الله او د الله د رسول حکم دی او دا ضروري نه چې د هر یو عبادت د خصوصي فضیلت مونږ ته بیان کړی شي. بس چې د الله او د الله د رسول حکم دی او د الله او د الله د رسول حکم منلو کې بشماره فضیلتونه او بشماره فائدې قرآن او سنت کې راغلي دي هم هغه کافي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.